د روغتیا نړیوال سازمان افغانانو ته ښه خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د رواني ناروغانو سره مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټروما له زیانمنو سره مرسته ورته لومړیتوب لري. دوستانو زموږ پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ جوړ به وي. ویډیو را سره تر پایه وګورئ، چینل درته سبسکرایب کړئ. د روغتیا نړیوال سازمان وايي په افغانستان کې د جګړو له کبله د ناروغیو ضربماتو یا ټروما له ناروغانو سره مرسته لومړیتوب ورته لري. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر په یو ټویټر بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بدني مراقبت په برخو کې روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان له مخې د دې رومانیزم پروګرام په جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه هم فعال دي.